موږ له خپل رب مسلمانی را کړې موږ مسلمانان پیدا کړي لیکن موږ خپل رب خوشحاله نه کړ موږ هر وخت خپل رب خفه دغه رب موږ ته آواز کوي یا عبادي زما بندګانو هغه بندګان اسرفوا علی انفسهم ځان سره زیاتې کړي دي بیا موږ د بندګۍ نه وباسي بیا موږ د بندګۍ نه عبادي زما بندګان بېشک الله موږ ستا بندګان یو خدای موږ ستا بندګان یو موږ په ځان ډېر زیاتې کړي موږ ډېر ګناهونه کړي سره دی چې الله تار وخت موږ خوشحاله کړي ستا موږ له هر وخت نعمتونه راکړي موږ لوی کړي د قبر هم کړي تم خفه کړي موږ ستا د رحمت نه مایوسه نه یو پروردګاره موږ ستا د رحم نه مایوسه نه یو موږ ستا د رحم امیدوار یو الله الله په موږ خپل رحم وکړي خدای په موږ رحم وکړي خدای زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ ګناه معاف کړي الله موږ ډېر ګناهګار یو خدای موږ قدم په قدم ته خفه کړي خدای زموږ ګناهونه چې څومره دي د هغې رحم ستا رحم د هغې نه زیات دی الله په موږ رحم وکړه یا الله د کبر د ژوند نه مو ساتې خدایه د ګناه نه مو ساتې د نیکو اعمالو توفیق راکړې باقي دا بیان به بله جمعه کې درته خلاص کړم انشاءالله الله دې زموږ په باندې رحم وکړي خدای یو خبره ذهن کې واچوي استغفار به روزانه وایي انشاءالله او دا مه وایې چې ما دا ګناه او دا بس الله ته وایې او الله معافي کوي الله نه مه مایوسه کېږې خو هغه پښتانه وایي اردو والا وایي د الله په فیصلو کې دیر شته خو اندیر نشته دی تاخیر به وکړي تیاره نشته الله په موږ مهربانه دی مهربانه ذات دی موږ خو وایو چې الله موږ ګناه کړې ده معاف هم کې خدای معاف هم کې خدای زموږ په ګناه موږ مه نیسي خدای په دنیا کې هم پې مه نیسي او په آخرت کې هم مه نیسي الله روغ صحتونه هم نصیب کړي بعضې دوستان دي بیماران دي دعا کوي چې الله روغ صحتونه ورکړي کورونه اسپتالونه یې کوم بیماران دي روغ صحتونه ورکړي چې کوم پریشان حال دی الله پریشاني په خوشحالو باندې بدله کړي باید دوستان یې موږ سره ډېره مینه کوي محبت کوي بذات خود ذاتي ما سره ډېر محبت او د مینې اظهار کوي دې نومونه هم نالم دعا وکړئ چې الله وله خیر او برکت عافیت ورکړي الله د هر قسم پریشانو آفتونو مصیبتونو امن کې وساتي الله خوشحاله زندګۍ نصیب کړي بعضې بار ملکونو کې بعضې دوستان دي هغوی موږ سره ډېر د محبت اظهار کوي ډېره مینه کوي الله دې ورله د هغې اجر په دواړه جهانه ورکړي دلته بعضې دوستان دي زموږ جمعې مانځله ډېر دوستان راځي الله ته د خیر او برکت ژوند نصیب کړي یا الله بې اولاد اولاد ورکړي چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي څومره پریشان حال دی الله پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي کوم قرضدار یې خدای قرضونه اخلاص کړي که د چا په بل چا قرضي وي نو خدای ته یې وله راوباسي الله بند لارې راته کولاو کې خدای د حاسدینو د حسد نه د شریانو د شر نه مو ساتي د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتي د فتنهګرو د فتنو نه مو ساتي او د کوډګرو د کوډو نه مو ساتي خدای د بچو او د اولاد د غمونو نه مو ساتي او چې څومره دوستان د لرې لرې زنانه ځي الله په یو یو قدم ولا اجرونه او برکتونه او خوشحالۍ ورکړي زنانو په سرونو الله د حیا او د صادر او پردې صادر واچي ډېر ملګري دعاګانې غوښتې دي الله ته دعاګانې تا ته معلومې دي ته یې وله قبولې کړي برحمتک یا ارحم الراحمین د بکر